په دې ځای کې اسف خان دا جان محمد وولي خو جان محمد ته تاسو وګورئ نو سر 1.5 کیلو وزن به او خېټه د پخوانۍ په شان پړسېدلي خو چې مړي کې او جنازه ور د ملک صاحب ډیرې ته راوړي نو بیا په کټ کې د جان محمد په ځای بل څوک سملولی دا کس دومره نری چې د جان محمد یو کوناټي ته هم نه رسي په کټ کې ښکاري نه دلته د کچه بدماشانو د لیلا رور په زوړ حجرې ته روان کړی که د لیلا لاسونو ته تاسو وګورئ نو دا بدماشي کلک نیسلی او ورته وایي زما رور پرېږدئ خو چې کله مخې ته ارباز خان راشي او کیمره ارباز خان ته واړئ او بیا یې واپس دې ته راواړئ نو بیا لیلا د دې کچه بدماش نه لاسونه داسې په مینه چاپېر کړي ته به وایي چې د کلونو یارانۍ ده ورسره دې ته وایي اګتې بګتې. په دې سین کې ارباز او مور خبرې کوي شاته د پلار دا تصویر بالکل په مینس کې خو چې لیلا پې आवाज وکړي او بیا دننه راشي نو بیا د دې شاته کړکۍ هغه تصویر لرې تلی په دې ځای کې ارباز خان په دې روپیوالو بدماشانو کې مورۍ جوړې کړي او ګولۍ ته په مخه راوباسي خو عجیبه خبره پکې دا ده چې ارباز خان د کمرې شاته او ګولۍ ته مخکې راشي ګولۍ په خپله د دې کمرې د دیوالونو نه تاو راتاو شي او کڼونه والي او بیا سیده د دې کسانو په بټخې راننوځي او بیا پس ارباز خان وروستو راشي په دې سین کې ارباز خان په جبار خان باندې د ماشین پوره جاجر تش کې او وی ولي ما د خو د په بدن کې د اډوکو په ځای راډونه ښکاري ځکه چې د ویشتو نه پس راپاسي او 15 منټه ښه ښکلې د ښځې او لور سره خبرې وکړي بیا ترې رخصت راوالي او بیا ښه په قلاره پلوټ کې شي دلته جهانگیر او ارباز د یو بل پسې سوټي راغستي او په قلاره قلاره په یو بل وهي جهانگیر ارباز له په لخته د تندي د ښې سایډ وهي او ارباز اپله مخ کې خو چې مخ راواړی نو بیا یې وینه د تندي د ګس سایډ نه رابهیږي او وښلی وله ښې سایډي په دې ځای کې ارباز خان د جانداد خان دا کسان وولي چې ارباز خان د دې کسانو په خوا راتېرېږي نو د مړ کس نه څادر اپلې غاړې ته پروت خو چې لږ ساعت پس جانداد هانډي ته کي نو بیا شاته د مړ کس څادر د ښي سایډ نه ګس ته راوړېدلی دلته جهانګیرې د ارباز معشوقه لیلا د کور نه په زور را روانه کي چې لیلا راوباسي نو د جهانګیر سره شاته یو دوه بدماشان هم را روان شي خو چې کله د کور نه بار راوځي نو بیا هغه دوه بدماشان غایب وي صرف جهانګیر او لیلا راوځي کیدای شي چې په کچن کې دا دوه بدماشان ځان له چای پخوي ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा